ما غوښتله چې شروع په یو سوال وکړم چې زموږ د معرف نظام او زموږ د معرف طرحانو ته متوجه دي. هغه دا دی چې موږ څه ډول یو انسان غواړو. تر ټولو مهمه دا ده تاسې تر ښوونې وروسته، تر ښوونې او روزنې وروسته او بیا تر لوړو زده کړو وروسته څه رقم یو انسان غواړي ټولنې ته یې وړاندې کړي. دا ډېره کلي پوښتنه ده او که دې ته واضح جواب پیدا سي زموږ ځینې فرعي مشکلات حلیږي. په بل عبارت د ښوونې او روزنې هدف څه دی؟ د زموږ تاسې په اوسني د ښوونې او روزنې په نظام کې څو عمده خلاوې دي. ما ته خو نیکزاد صاحب وایي چې پر حل لارو وغږېږم، زه به اول یو څو خلاوې مې یادې کړم. څو عمده خلاوې دي. یوه دا ده چې زموږ هم د ښوونې او روزنې طراحان هم یې عملي کوونکي خصوصا ښوونکي د دې کلي سوال ته جواب نه لري. په بل عبارت هغوی د ښوونې او روزنې له فلسفې سره نابلده دي. موږ دغه سوال له ځانه په شروع کې هم نه و کړی او زه مطمئن یم ډاکټر صاحب زغم ولاړ سو چې په پخوا کې چې څو کاله مخکې هم د نصاب د تعدیل کار روان و، هم دې سوال ته دا سوال مطرح و مګر جواب یې نه و. خدای دې وکړي چې دا وارې جواب وي. نسته؟ ښه. ښوونه او روزنه په دې خاطر باید د فلسفې څخه شروع سي چې موږ خپل توقعات معلوم کړو چې د معرف څخه یا د تعلیم تربیت څخه زموږ توقع څه شته. که تاسې خپل ځان ته هدف نه یې ټاکلی نو کومې خواته ځئ؟ حد اقل زموږ ښوونه او روزنه باید د څو شیانو اطمینان حاصل کړي. یو دا چې اطمینان حاصل کړي چې شاګردان وکولی سي تر 12 کاله درس وروسته د هغوی په نړیلید کې تغییر راسي. دا ډېر لوی هدف دی او دا تر ټولو مهمه ده په دې بدلیدونکې نړۍ کې. په دې نړۍ کې چې موږ یې کرار دعوه کوو چې ځان ورسره سیال کوو او کرار متمدن کیږو، نو آیا موږ هغه نړیلید لرو چې موږ د دې تمدن خواته بوځو؟ دا یو. زموږ پوهنیز نظام باید د شاګردانو دغه پوښتنې عمده پوښتنې حل کړي. یو دا چې دا نړۍ څنګه رامنځته سوه او په نړۍ کې پیښې د کم منطق پر اساس کیږي. آیا ټولې پیښې علت و معلول لري او د هره پیښه کې علت و معلول رابطه تاسو څنګه پیدا کړئ؟ بل دا چې موږ دغه شاګرد چې موږ زده کړه ورکوو دی د یو انسان په توګه د دې نړۍ کوم جز دی، د ده سهم د دې نړۍ یا په ثابت ساتلو کې او یا په بدلولو کې څه شي. او بل دا چې هغه پیښې چې په نړۍ کې کیږي، په دنیا کې کیږي، د ده په محیط کې کیږي، د دې څخه دی څنګه نتیجه واخلي. زما یې په څه دا هم یو نتیجه ده؟ نه، دا به کیږي، دا همداسې کیږي، دا همداسې کېدل، دا همداسې کیږي، دا بله نتیجه ده. او یو بله نتیجه هم داسې چې دا ځکه وسول چې موږ هلته دغه اشتباه وکړه او نن پر موږ دا حالت راغلی او ما هلته دغه زحمتونه وګالل نو نن ما دا څه ترلاسه کړي. زموږ د ښوونې او روزنې نظام متاسفانه و دغو عمده پوښتنو ته یوه ته هم جواب نه وایي. حتی هغه څه چې نصاب په باره کې بحث کوي، د مثال په توګه د چاپیریال خرابوالی، هغه موږ صرف د معلوماتو په توګه اورو چې یا لولو چې چاپیریال خراب دی، مګر کم کارونه زما د یو انسان په توګه خراب دي چې چاپیریال خرابوي، تر دې حده پورې نه رسو. دا د هغه څه دي چې موږ د ښوونې او روزنې فلسفه
باید وټاکو تر څو مسیر مو معلومي چې څه ډول یو انسان تربیه کوو. دا ډیره مهمه ده. ولې مهمه ده؟ تاسې یو رقم لکه فرزاد صاحب چې تشریح کړه، یو رقم انسانان تاسې مؤمن انسانان تربیه کوي چې هغوی ایمان ولري. صحیح ده؟ یا دین محوره ښوونه او روزنه. د دې دپاره جلا طراحي پکار ده، جلا روزنه پکار ده، جلا میتودونه پکار ده. هغه څه چې نن سبا په مدارسو کې کېږي، په دیني مدارسو کې. که تاسې په دې باندې اکتفا نه کوئ، ووایاست چې نه زه غواړم پر ایډیالیزم باورمنه ټولنه رامنځته کړم او پر ایډیالیزم باورمن کسان رامنځته کړم، هغه ډول نظام چې استدلال مني او فکر کوي چې د انسان ذهن د هر څه مرکز دی. تاسې پر ریالیزم باندې هم خپل د ښوونې او روزنې نظام درولی شئ چې هلته حواس او تجربه هغه څه چې تاسو مشاهده کوئ هغه مهم دي، هغه اصالت لري. دغه رقم ټول ازمونه چې نن سبا په نړۍ کې لا هم مطرح دي، لا هم مشهوره دي. موږ دا سوال نه دی حل کړی چې موږ خپلو شاګردانو ته وایو چې هغه څه چې تاسې وینئ اصالت لري، یا هغه څه چې تاسې نتیجه راباسئ اصالت لري، یا هغه څه چې تاسو صرف فقط اورئ هغه ارزښت لري او هغه مهم دي. په تر ټولو ښه حالت کې موږ د دې مخلوط جوړ کړی دی. موږ ځینې ځایو کې وایو چې په بیولوژي کې داسې ده، نه په کیمیا کې داسې ده. بیا بیرته پر بل څنګ باندې په یو بل مضمون کې د یو کلاسیک شاعر شعر راوړو او له شاګرد څخه توقع لرو چې دغه د شعر واز و نصیحت هم په خپل نړۍ لید کې ځای کړي. ساینس، ادب او ادبي نتیجه او تخیلي نتیجه او واقع ګرایانه نتیجه تاسو څنګه د یو انسان څخه په یو وخت کې توقع لرئ؟ نو دا ټوله د فلسفه ستاسې دا مشکل حلولی سي چې مشخص یې وټاکئ. تاسې یو پر ریالیزم ولاړ باندې نظام نه غواړئ، که تاسې پر سوشل کنسټرکټیویزم چې هغه پر دې باور لري چې ټولنه په بد حالت کې ده او موږ باید د اصلاح خواته بوځو. نو دا ټولې پوښتنې او دا خبرې د آموزشي نظام و طراحانو ته متوجه دي. دا بحث اوږدېږي خو زه نور دلته نه پاتېږم. بله عمده ستونزه چې ده هغه په نصاب کې ده. نصاب لکه وختي چې ما اشاره وکړه په مثالونو کې، نصاب ډېر د تناقضاتو ډک دی. نصاب کې همخواني نشته. زه لنډ یادونه کوم چې په نصاب کې ستونزې څه شي دي. لومړی ستونزه خو فرض کړئ نصاب سم دی، د نصاب څخه سطحي برداشت هم ډېرې ستونزې پېښ کړي دي، په دې معنا چې د نصاب تعمیلونکي یا تطبیقونکي فکر کوي چې نصاب یعنی د معلوماتو مجموعه. دا د نصاب څخه سطحي برداشت. نصاب یوازې د معلوماتو مجموعه نه ده، بلکې دا معلومات د تحلیل دپاره څنګه پکار سي، د درک دپاره څنګه پکار سي، په کوم میتود یې موږ انتقالوو، کومې اصل دي، کومې فرعي دي، کوم ابتدایي معلومات دي، کوم دومي او سومي. دا برداشت ډېرو کم خلکو ته شته، ښوونکو ته خو بیخي نشته. هغوی فکر کوي چې نصاب یعنې هغه کتاب او هغه هم باید زده سي، بې له دې چې معرفتي سطح او سن په نظر کې ونیول سي. دا یو. دوهم د محتوا د حجم زیاتوالی. استاد دریس په دې باره کې ډېرې خبرې وکړې. بله مسله چې ده، دریم هغه دا ده چې له ښوونې او روزنې څخه فقط د معلوماتو د انتقال او په بهترین حالت کې د معلوماتو د حفظ توقع لرو. تاسو چورت والی دی، زموږ بهترین فارغین هغه دي چې هغه څه چې زده کړي بیرته یې موږ ته وایي، لکه استاد چې ویل بیرته پارچه ډکه کړي. صحیح ده؟ مګر دا ډېر ابتدایي مرحله ده، دا صرف معلومات دي. تاسې ښوونه او روزنه د څه شي دپاره غواړئ چې زموږ فعلي ستونزې حل کړي. د ستونزې د حل دپاره تاسې په لومړۍ مرحله کې و معلومات ته ضرورت لري، په دومه مرحله کې د معلوماتو تحلیل ته ضرورت لري، په دریمه مرحله کې باید هغه په بصیرت واوړي چې هغه ستونزه ستا حل کړي. زه په دې اکتفا کوم چې هایدروجن یو الکترون دی او
هایدروژن یو عنصر دی، یو الکترون لري. یک الکترون داره دکتر صاحب. برای ما کافی است که معلوم کنیم که هیدروژن یک الکترون داره و اکسیژن هم 2. خب بعد از هیچ موږ خو بل خو موږ دلته هم یو ډولیزم رامنځته کړی دی چې یو ښوونه دی یو روزنه د په خپل لباس دی. دغه دوګانګي د په خپل یو جنجال جوړ کړی. خو خیر فرض کړئ چې د دوګانګي سمه ده، ښوونه یو خطه پرېږدي. د تعلیم تربیې څخه زموږ تعریف څه شي؟ تاسو ورسئ د تعلیم تربیې د طراحان څخه پوښتنه وکړئ چې په تعلیم تربیې کې د تربیت شته. درته وایي چې فرمانبرداري، روزنه یعنی فرمانبرداري. لکه فرزاد صاحب ډېر ښه فرمانبرداري او چپ کښېنستل، تأدیب. صحیح؟ حالا چې روزنده نه ده. روزنه یعنی ټولنیز کېدل او په ژوند کې د موقعیتونو سره ځان بلدول چې ته په یو خاص ځای کې راځې. د مثال په توګه ته د زوم مشر ورور یې، دا یو موقعیت دی ستا دپاره. نن شپه نن ماښام واده دی، د زوم د مشر ورور په توګه په واده کې ستا رول څه شي؟ دا د روزنې برخه ده، دا د ټولنیز کېدو برخه ده. مګر موږ فکر کوو چې روزنه یعنی خلکو ته غوږ نیول. څلورم د نصاب ستونزه چې ده هغه دا ده چې موږ د نصاب پر تطبیقونکو باندې سرمایه‌ګذاري نه کوو. لکه استاد چې وویل، موږ فکر کوو چې یوازې دا کافي ده چې محتوا تولید سي او محتوا موږ شاګرد ته ورکړو چې کور ته یې ورسره یوسي. وړل یعنې د هغه د دې څښتن سو. موږ پر استادانو باندې کافي سرمایه‌ګذاري نه کوو. نور تاسې خلک په دې نسي قانع کولی چې ته زما باندوي پلار یې، نو ته په 50,000 افغانۍ 100 نفره کسان کنټرول کړه. د معلم موقف په دې کښته دی چې تاسو معلم ته کم مادي ارزښت ورکړئ، کم مادي امتیاز ورکړئ. په دغه خاطر په ټولنه کې د ټولنې معیار دا دی، د چا چې امتیاز لوړ و، چا چې امکانات درلوده، چا چې ارام فکر درلوده، هغه ارام کار کولی شي. چا چې دا څه نه درلوده نسي کولی. دا ډېره واضح ده. تاسې د استاد معاش په دې حالت کې ساتئ او د صنف امکانات په همدې حالت کې ساتئ. د استاد و روزنې ته توجه نه کوئ، کومه د معجزې توقع نسي کولی. بله خبره دا د جنسي تفاوتونو ته پاملرنه نشته. استاد ډېر ښه وکړه. زه په دې باره کې نور څه نه وایم، صرف دونه چې له دواړو جنسونو څخه یو ډول توقع ده. حال دا چې ټولنیز شرایط بل ډول. په ټولنه کې موږ د دوو جنسو څخه دوه جلا ډوله توقعات لرو. اما نصاب مو بیا داسې دی چې یا د تفاوت بیخي په رسمیت نه پېژني، نه د هغوی اړتیاوې، د نجونو اړتیاوې، د ښځو اړتیاوې په رسمیت نه پېژني. په دې باره کې زه یو خاص تاثر لرم. ما د کریم صاحب سره ورس شریکي، زه وروسته پر راځم. بله مسله هم دا ده چې د نصاب د ښه تطبیق دپاره موږ کم د مطالعې واحد نه لرو، موږ کم د څېړنې واحد نه لرو. ډاکټر صاحب ستا هغه پر د څېړنه باندې ډېر همیشه موږ ته تاکید کوي. موږ په ټولنه کې ورځ په ورځ واقعیتونه اوري. صحیح ده. د مثال په توګه انټرنیټ ته لاسرسی نور د دې شي اړتیا نه ایجابوي چې تاسې ډېر حجم، ډېر معلومات په نصاب کې کښېږدئ. صحیح ده. معلومات ته لاسرسی په مجموع کې. صحیح ده. مګر 15 کاله وروسته هم دا واقعیت موږ په رسمیت نه پېژنو. موږ اوس هم فکر کوو چې نه، معلومات باید ډېر وي. په پخوا کې ولې تعلیم تربیه خلکو ته دا کافي وه چې یو څوک معلومات ولري. تر اوسه پورې موږ د هغه خلکو بانډارو مجلس خوښوو چې هغه موږ ته ډېرې کیسې کوي، ډېر معلومات لري. مګر په نوې نړۍ کې تاسو ته د ډېرو معلوماتو لرل نور ارزښت نه دی. صحیح ده. دا د نوې نړۍ نور ارزښت نه دی چې ته په هر څه وپوهېږې او دایرةالمعرفي پوهه ولري. په نوې نړۍ کې ارزښت دا دی چې ته مشخص په خپل تیپ کې یا په خپل ژورنالیزم، په ژورنالیزم کې په تحقیق ژورنالیزم، تحقیق هم یوازې په جنایي ژورنالیزم کې تکل. صحیح. موږ د دې واقعیت سره لاسوله نه ده کړې. لا هم فکر کوو چې ضرورت دی چې 14 مضمونونه. زه هېڅ توقع نه لرم چې دا 14 مضمون دې 6 ته راسي. دا که ډېر کم سول دا به 12 ته راسي. 14.
نه ته لږ څه یې راکم که نه هغه هم د ده خوا به دی یا د دې خوا به دی چې والا ګوره ښه هم در سره وکړه در کم وکړه مګر ولې ته ضرورت احساسوې چې ډېر حجم سره یو ځای کړې دې سوال ته که جواب پیدا سي د هغه کهشت کمیږي چې نه زه باید ډېر شیان ولیکم دغه رقم ځینې نور ټولنیز واقعیتونه دي چې بیا زه وروسته پر راځم بله مسله دا ده چې د استادان یا د نصاب تطبیقونکي که هغه استادان دي که هغه سرښوونکي دي یا ټول پرسونل هغوی د درسي محتوا سره نابلده دي مثال په توګه ما په کندهار کې په د معرف په یو پروژه کې کار وکړ د 12 صنف یو استاد او د لومړي صنف یو استاد یو ډول توقع لري د شاګرد څخه هغه هم د کتاب لوستل صحیح اوس دا استاد بیچاره ته لیکلي دي په دغه کتاب کې چې هغه لارښوونکي لیکلي چې شاګردان صرف له الف توري سره بلد که په لومړي صنف کې فقط با الف و با بلد شوم مثلا امروز با سه بلد شوم درست استاد امور میخوانه اما سرمعلمش می وقتی که ارزیابی میکنه در صنف برای از اون معیار ایست که آیا شاگردا خوانده تانستن یا نه در صنف اول درست بل په مجموع کې تاسو د تاریخ واقعیت ته پام کړی دی چې موږ د نصاب څخه یو لنډه توقع لرو د 12 صنف مکتب څخه یا د دې نصاب تر تطبیق وروسته هغه ډېره سطحي توقع ده ډېره کوچنۍ ده یعنې سواد زده کړه موږ حتی د حبیبي لیسې د فارغ څخه توقع دا ده چې فیسبوک کې پوست سم ولیکي یگانې سم ولیکي و اندو کنند و کند را اشتباه نکنه پیشوند اشتباه نکنه و کاغذ وقتی کاغذ تلفظ کنه صحیح اما کاغذ نوشته نکنه صحیح دا سواد دی دا لیکل لوستل دی صحیح په ټولیز ډول زموږ ښوونیز نظام د ټولنې له واقعیتونو سره سوړ او محافظه‌کارانه چلند کوي زه څو برخې درته وایم دغه د معلوماتو یو ځای کول یو پر بل ایښول په دې باره کې خو وغږېدلو بله برخه دا ده چې ستاسې حتی عقیدتي نظام تغییر کړی تاسې حتی نن سبا د دیني ښوونو دپاره او د دیني قواعد دپاره و ساینسي توجیه ته ضرورت لري دا ډېر یو لوی تغییر دی صحیح نور ته نسې کولی د فردوسي شعر یا د رحمان بابا شعر یا د لقمان حکیم په نامه باندې پندونه راوړي او د شاګرد څخه توقع ولري چې هغه دقیقاً په خپل ژوند کې عملي کړي مګر کلتور تر اوسه پورې دا دی چې موږ ته لیکل مقدس دی یو شی چې لیکلی موږ ته خورا مهم معلومیږي نه د مځکې څخه یې پورته کوو یو بل ځای ږدو چې توري دي ګناه لري او ښه ده وقتی چې یو شی ته لیکې د مثال په توګه لقمان حکیم تا ته وایي چې د مور و پلار فرمان برداري وکړه په خوله یې وکړه صحیح ده څونه مور و پلار لري چې له تاسو توقع لري چې په 50,000 اووه افغانۍ معاش کې باید ته موټر ولري یو ډېر لوی تعداد میندې و پلرو نن سبا داسې توقع لري زه په خوله وکړم د مشرانو صحیح د ټولنې واقعیتونو سره نصاب مخته نه ځي نصاب د یو بلې ایډیال دنیا دپاره جوړیږي چې هغه زموږ په ټولنه کې نور په اصطلاح استفاده او کاربرد نه لري نو نتیجه دا ده چې موږ هغه تر ټولو ښه ښوونه او روزنه که 20 کاله بعد هم ولرو میرمن یکساد هغه به دا چې هغه څه چې معلومات چې دی ته په کتاب کې لیکل سوي دي هغه زده کړي مګر دا ډېره ابتدایي مرحله ده 2 مرحلې نورې موږ لرو چې د معلوماتو تحلیل او درک دی او د دې تحلیل څخه په استفادې موږ د خپل ژوند ستونزې باید حل کړو دا ستونزې ډېرې غټې نه دي چې مثلا سیاسي نظام اصلاح کوو انقلاب راولو او دا ستونزې دا دي چې که زه دا زده کوم چې اکسیجن په کم اندازه زه ضرورت لرم یا د اوزون طبقه یې زه وکولی سم نور تصمیم ونیسم چې پلاستیک ونه کارم صحیح
یا د موټر ابتدایي ستونزه زه حل کړی سم چې په موټر کې یو مشکل پیښیږي نه یا په کور کې کسې ساکټه خرابیږي زما میرمن یې جوړه کړی سي دا د ستونزې د دې په چاپیریال کې چې د دې ستونزو د حل لپاره شل کاله بعد له موږ نه یمه که تاسو بهترین معلمین هم ولرئ بهترین معاشات هم که ولرئ او که دغه تجهیزات او دغه هر څه چې انفراستراکچر چې موږ غواړو ځکه چې زموږ د نصاب څخه یا د ښوونې او روزنې د نظام څخه توقع هم دومره کوچنی دی معلومات انتقالول بهترین د تعلیم تربیه تعریف که استاد دریز دلی وایي خندلي به ورباندې بهترین د تعلیم تربیه تعریف دا دی که تاسو په پرچه کې ولیکئ حتما 15 نمرې وړي دا دی چې تعلیم تربیه عبارت له دې څخه دی چې یو اندازه معلومات د یو میتود په مرسته تاسو یو شاګرد ته انتقال کړئ دا کافي نه نو دا د فلسفې برخه سوله او دا هم د نصاب یو بل برخه د انجونو د تعلیم ده زموږ فکر کو زه دوستان څخه پوښتنه کوم دا نصاب خو نو معنا د ټولو لپاره یو نه مګر آیا تاسو یوه ټولنه لرئ ساس د کلو د ښار ترمنځ څومره تفاوت دی ساس د نارینه او د ښځینه ترمنځ څومره تفاوت دی ساسې د بدخشان او د نیمروز ترمنځ څونه تفاوت دی بدخشاني مورچې غالۍ اوبدي او کندهاري پیغله چې خامک وي تاسو فکر کوئ چې دا یو رقم اړتیا لري دا سوال د زموږ د ښوونې او روزنې طرح هم باید دې ته پام وکړي په کندهار کې زه مجبوره سوم د موسسې د خوا چې دغه توجیه ورکړم چې ولې ما ونه سوی کولی نیمۍ انجونې او نیمۍ د هلکانو په نیمۍ انجونې په مکاتبو کې شاملې کړم یو پروژه خلاصه دا ډېر جدي مسله کېدله نو وګرځېدو پوښتنې مو کولې څه اخري نتیجه د دې پوښتنو جواب دا و چې تر 5 شپږمه صنفه نجلۍ سواد زده کوي او بیا د پاته 7 صنفونه بې له سواده بل شی نه ورکوي نو هغه طبیعي ده چې پرېږدي ځکه د دغه تن دپاره توقع د یو کندهاري ښاري نجلۍ څخه دا دی چې دا توقع دا ده چې که کابل ته راځي یا ډیلي ته ځي یا په کندهار کې په شیدانو چوک کې راګرځي دا د ډاکټر لوحه ولوستلی سي د دې لپاره سواد کافي دی حتی 3 صنفه کافي دی صحیح یو کندهاري نجلۍ چې ودیږي هغه د مثال په توګه غواړي ښه اشپزي زده کړي نصاب یې نه وښي غواړي ښه خامکې زده کړي نصاب یې نه وښي غواړي ښه خیاطي زده کړي نصاب یې نه وښي غواړي په کور کې مالي مدیریت یې زده کړي نصاب یې نه وښي غواړي یو عادي ابتدایي تنظیم یې د یو غټې راټولېدنې ځای نصاب یې نه وښي نو هغه یې پرېږدي صحیح دا یو بله مسله د ښځو په تعلیم کې غټه مسله دا ده چې موږ نصاب د ښځو د نارینهو دپاره یو ډول نصاب جوړو او فکر کوو چې د هلمندۍ نجلۍ او د تخاري نجلۍ غوښتنې یو دي نو دا واحد نصاب موږ خو وایو چې تاسو وګورئ مسله چې شته مسله دا ده چې موږ د نصاب څخه یا د معرف څخه د ملت جوړونې لپاره کار اخلو خیالونه خو مو ډېر لوړ دي نه ملت جوړونه باید د معرف له لارې وسي صحیح ده دولت له لارې وسي کرار بیا نصاب طرحه کوو بیا په نصاب کې بیا هغه اخرنی توقع نو دی چې زموږ د 12 فارغ وکولی شي شی ولولي موږ خپل توقعات نسو مدیریت کولی لکه زموږ تاسې دوست چې ځای صحیح بل تغییرات چې دفتن راوستلی سو یو برخه چې اصلاح کولی سو هغه دغه استادان چې ما وویل باید پر دوی باندې سرمایه ګذاري وسي نه هغه ډول د فعلا د یو رسمیت دپاره بلکې د واقعا دوی مکلف وي هغه په میتودونو کې تغییر دی د زده کړې په نظریه کې تغییر دی موږ تر ننه پورې فکر کوو چې د صنف په سر چې کله سیمستر شروع کوو اوس د استاد توقع دا کېږي امید حکیم جان استاد باید بیا بگوید که چند نمره را د سمینار میبرین چند نمره را د فعالیت صنفی میبرین و 20% چه قسمی میگیرم و 60% چه قسمی میگیرم امید هست نه ایره میگن نظری شرطی آموزشی یا یادگیری
من یک مشوق معرفی میکنم و هم نمره هست. کله کله خود خلق په ذهن کې هم نقشینی چې نمره ولې مشوق دی. نمره د مشوق په توګه معرفي کوم او تاسو هم چې ته نور تشویق سه وهڅېږه چې ته دا زده کړې. ته وهڅېږه هغه څه چې زه درته وایم ته هغه زده کړې. صحیح ده؟ دې ته وایي د زده کړې شرطي نظریه چې پر اساس یې میتودونه یې دا دي چې تاسې گردان وکړئ، کورني کارونه ورکړئ، بیا ووایست از روی بخوان تو المخ و تدریس کردم تو اثر بخوان. صحیح؟ دا عاجل کار چې کېدلی سي او ممکن دی هغه دا دی چې موږ دا نظریه واړوو و کاګنیټیو تیوري ته وشناختې ته چې موږ هلته د شاګرد ته اول د هغه مشاهدې ته احترام وکړو چې هغه خپله څه لیدلي، هغه خپله څه فکر کوي، هغه خپله څه حس کړي، په سترګو څه ویني. په دوم قدم کې هغه څه چې لولي، هغه معلومات چې لري د هغه څخه څه درک لري. او په دریم قدم کې بصیرت تولید کړو، شاګرد ته بصیرت یا شعور ورکړو چې دا درې سره شان په شناختي یا جوړښتي نظریه کې ممکن دي. دا زموږ تاسې استادان کولی سي. د دې دپاره ابتدایي شرطونه دا دي چې د نصاب حجم کم سي او استادان یو څه صلاحیت ولري چې خپل صنف او خپل شاګردانو و فردي علایقو ته په توجه سره څنګه تنظیموي. موږ باید د دې میخانیک راوځو. زموږ بهترین شاګرد هغه دی چې د بیولوژي هغه منظم تعریف یې زده. د دې راوځو. خصوصا په ښارونو کې دا کار ممکن دی، په غټو ښارونو کې امکانات هم شته. موږ میتودونه باید واړو. که تاسې د شاګرد څخه تحلیل غواړئ، انتقادي تفکر غواړئ او د هغه خلاقیت غواړئ، نسي کولی په نمره او په دې باندې د نمرې په تشویق باندې له هغه څخه دا شان وغواړئ یا په تنبیه باندې له هغه څخه دا شان وغواړئ. زما په نظر کافي ده.